ځینې کسان به مو لیدلي وي چې د نورو په خوشحالۍ خفه کیږي. دې ته ځینې خلک کمنیتي وایي او څوک یې کینهګر بولي. نیمه ورځ دا کمنیتی له ځان په دې خفه وي چې ولې نور پرمختګ کوي او دی شاته پاتې دی، او نیمه نوره ورځ چې وي هغه د ده په دې تېره سي چې دا پلاني ولې پرمختګ وکړ، دا پلانی ولې خوشحال دی، دا د پلاني ژوند ولې ورځ تر بلې ښه کیږي. باور وکړئ ځینې کمنیتي کسان ان د بل په خندا هم خفه کیږي، وایي دا خاندي ولې. نو دغه ډول کمنیتي یا کینهګر انسانان بل چاته هیڅ تاوان هم نه رسوي. او د جرمنانو متل د وایي کمنیته یا کینهګر انسان فکر کوي چې د ګاونډي پښه یې ماته سي دی به پخپله په لار لا ښه لاړ سي. په دې خو ټول ښه پوهېږو چې که د چا پښه هم ماته سي موږ او تاسو ته به یې څه ګټه ورسیږي. خو په کمنیتي یا له نورو سره په کینه ډېر تاوانونه موږ کولی سو. مثلا کله چې یو څوک خوشحال وي کمنیتی خفه کیږي، که یو څوک پرمختګ وکړي د ده خوا بدیږي، که د یو چا ژوند ښه سي دی په تشویش کې وي، وایي ولې دا ژوند ښه څه او دا زما ولې نه ښه کیږي. همدا وجه وي چې د تشویش، اندېښنې او کمنیتي نه انسان ته هم سردرد جوړیږي، هم د معدې تکلیف ورته پیدا کیږي، هم یې فشار ورسره لوړیږي. یعنې دغه ډول ناروغیو سره ځان په دې مبتلا کوي چې د نورو په خوشحالۍ خفه کیږي، او بل تاوان ځان ته دا رسوي چې د نورو په خوشحالۍ ځان خفه کولو سره خپله مثبته انرژي له لاسه ورکوي، او د دې په ځای چې د خپل ژوند د ښه والي سوچ وکړي د نورو په خوشحالۍ خفه وي. یعنې دغه دوه تاوانونه کمنیته یې ځان ته رسوي او مقابل لوري ته هیڅ تاوان هم نه رسیږي.